د نبی علیہ السلام د سیرت په حواله می خبره شروع کړې وه او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کړ نو د کافرانو د طرف نه مخالفتونه شروع شو. عموما چې څوک چا سره په نظریه کې اختلاف کوي جګړې ورسره کوي، الزامونه پې لګوي، تنګی یې په مختلفو طریقو کوشش کوي چې دې تنګ کم او د دې خپلې خبرې نه یې واړو او چې دا هر څه ناپوره شي نو بیا پې جرګې کوي، منتونه ورته کوي. دقسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مکې کافران چې څومره وو هغوی دا سلوکونه شروع کړل. په مختلفو طریقو یې نبی علیه السلام د تکلیفونه ورکول، تنګو یې ملګرو له تکلیفونه ورکول، تنګولې او د هغې څه بعضې واقعات ما تېره جمعه درته ویلي. د حضرت بلال رضی الله عنه، د حضرت خباب رضی الله عنه، د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها او د حضرت یاسر رضی الله عنه دا واقعات مې تېره جمعه درته ویلي چې دوی له څومره تکلیفونه ورکول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس مبارک ته ډېر تکلیفونه ورکول. ما ویلو درته چې ابولهب پې د کاڼو غزار کړی په نبی علیه السلام، نو دا صورت نازل شو چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دې کې الله د ابولهب ډېر لوی مذمت بیان کو، د هغه متعلق الله تعالی د هلاکت اعلان وکړو. نو چې دا اعلان وشو د دې ابولهب ښځه وه د نبي علیه السلام سره ډېر لوی بغض به یې لره او لویه دشمنه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، لویه دشمنه وه. هغې به دومره ظلم کو چې تله به ځنګل ته او زوزان او غنې به یې راوړې، ازغي به یې راوړل او په هغه لار کې به یې اچول چې په کومه لار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرېده. دا د هغې ظالمې ظلمونه او ظلم به یې کو د نبي علیه السلام سره او تکلیفونه به یې ورکول او بد به یې وې، د حضور پاک به یې ډېر بد وې. نو چې دا آیاتونه صورت نازل شو نو دې له نوره غصه ورله. اوهو دا زما د خاوند متعلق اوس دې پراپګنډې شروع کړې. دا خو د قرآن شریف صورت دی لیکن هغې په بله ور واړوله. ښه اوس زما د خاوند خیرې او د هغه بدي دا به په خلکو کې مشهورۍ او د هغې دپاره شعرونه وایي. دا شاعره م وه، ام جمیل یې نوم، ام جمیل د کونیه وه، په دې کونیه به خلک مشهورېدل. نو هغې څه چل وکړ، هغې راله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدله، چاچي هم ده او ډېرې بدې ردې شروع کړلې او به چې کنزل به یې کول نو د نبي علیه السلام نوم به یې نه اخېسته. نوم یې ښایسته دی که نه، ښکلي نوم دښمن ته څوک نه لي. محمد معنا ده ستایلې شوې د ښکلي صفت خاوند. نو دا ښه نوم دښمن ته څوک نه لي، د دې بالمقابل به یې بل نوم اخېسته، مزمم به یې ورته وي. مزمم د محمد بالمقابل دی. محمد ستایل شوی په ښو صفتونو چې څوک ذکر کوي هغه ته وایي او مزمم چې څوک په بدو څوک یادوي هغه ته وایي. نو دی به کنزل کول، را به غلام وبدرېده مخامخه وی مزمما عصینا، موږ د دې مزمم تابعداري نه کوو، نافرماني یې کوو. و امره ابینا، او د ده د کار نه موږ انکار کوو، د ده کار سره مو نه لګي. و امره ابینا و دینه قلینا، او د ده دین سره زموږ بغض دی، دا دین هم نه دی خوښ. او کنزل به یې کول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا وی صیب ستا نوم نه اخلي، مزمم درته وایي او کنزل درته کوي. نبی علیه السلام وخندل، مسکی شو، وی خدای را دې ظالمانو نه زما نوم هم محفوظ ساتي. مزمم به څوکي، زه خو نه یم، کوي دې ورته کنزل که نه. انا محمد صلی الله علیه وسلم
زه محمد یم. دا دوی چې کوم نوم اخلي دا به څوک یې کوي دی ورته ما ته خو یې نه کوي. نو الله قرآن شریف کې د دې ښځې متعلق آیت نازل کا. نو دوه علما دوه خبرې کوي او د دواړو جمع ممکنه ده چې دواړو کې تطبیق ممکن دی. وامرأته ښځه حمالة الحطب دا یو ځل تلې وه او د غنو ګېډې یې تړلې. بعضې مفسرین هم دقسې لیکلي دي د غنو ګېډې یې تړلې وو او دا ګېډې یو چت کو او یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه کېښوه ګېډې. او که ستاسو خیال وي دا اوس هم بعضې خلک چې دا خشاک راوړي دړې راوړي نو په شی راواړئ او دا پړې یې دې سینې ته اړم کړي لاس کې نیولي نو دقسې دې ګېډې ځان ته بره په یو موړه باندې کېښوده او دمه کېدله ورته چې دا به اوس زوړم دا غنې او نبي علیه السلام ته به یې په لار کې غورځومه او پړې دې سینې ته داسې را مخامخ کې لکه دمه کېدله چې دا په ځان راوړم. یو فرشته الله راوسته هغې هغه ګېډي له شاته دیکه ورکړه. ګېډې د هغه تیږې نه شاته پرېوته او پړې نیغ راغې دې مرۍ ته یې پرېوته. فی جیدها حبل من مسد او دا مرۍ خپه شوه په هغې خدای مرداره کړه. او بعض مفسرین لیکي چې دا د قیامت پر ورځ به د قبر کې قیامت کې او جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې غاړه کې به ورته الله د اوسپنو زنځیر واچوي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي په دې خوله او په دې مرۍ پیغمبر علیه السلام په سپکې ویلي دي ژبه به یې بار روتي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي او الله به ورله سزا ورکوي. نو خدای دې هم نه دي پرېښې ظالمان خو نبي علیه السلام له خو یې تکلیفونه ورکول کړه لرې پې واچو په شا مبارکه. دته مې مخکې قصه کړې. عقبه ابن ابي معيط راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د ګریوان نه ونیو. حضرت عبدالله ابن مسعود وایي زه ولاړم خو افسوس چې څه مې نه شو کولی هېڅ مې نه شو کولی او دیکې به یې ورکولې مرۍ ته به څادرونه وله واچول هغې له به یې ول ورکړ. حضرت ابوبکر صدیق به راغی پړې به مرۍ نه به یې ول لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربی الله هغه سړی ظالمانو وجنه پیسې دنه نه غواړي مال دولت نه غواړي صرف یو ټکي وایي چې رب زما الله دی. دا د حضور پاک د مبارک وجود سره دا کارونه دوی کول د حضور پاک سره او مخامخ چې به راتلل پیغورونه خو بیلو. نبي علیه السلام خو یوازې یو څو ملګري دي ورسره او نور ټول قوم او ټوله مکه او ګردونه خلک مخالف دی. بیت الله د بوتانو ډک دی. د بیت الله کې دننه بوتان په مطاف کې بوتان دا د نبي علیه السلام خلاف او هغوی کم او کافران پې ډېر. یو بل ظالمو امیه ابن خلف راغی نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېد کنځل یې شروع کړل. مخامخ یې ورته کنځل شروع کړل نبي علیه السلام ته او دا لوی کافر و بدر کې بیا خدای راولي مردار یې کړ. دا امیه هغه کس و چې بلال رضی الله عنه به په شګو سملو دا هغه کس دی. نبي علیه السلام ته مخامخ کنځل یې کول او خپله بړایي به یې کوله زه داسې یم او ته څه او تا د غریب سړی یو مشرک غواړې یو مالدار خو زیمه. اوس هم دا بعضې غریب چې خدای پاک دا کمزورې سړی لږ څه کي نو دا بعضې خلک هغه نشي برداشت کولی. مال ما سره دی دولت ما سره دی د ځمکو زه خاوند یم قوم زما دی او ته راځې او یو یتیم او زه په موږ د مشرۍ خبرې کې الله آیتونه نازل کړ. ویل لکل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. اخو کبرجن په جبه او په زړه کې انتهایي مردار کبرجن مال د جمع کړی دی او هر وخت هغه خپل مال شمېرې او په خلکو د مال باطنې کې ای کبرجنه تا به خدای راونیسي او هلاکوي به دی الله وایي پرېږدم دې نه هلاکوم به دی. یحسب ان ماله اخلده. تا دا څه خیال دی چې ما سره څه شی دی دا به ما سره همیشه څه او زما مال و دولت او بچي به همیشه څه. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ستا آخری انجام اور دے جهنم اور تبا دے لے گم پریدم دے دا دا آیتونه و نازل دل د سپیرو په حق کې. څومره بدبخته دي چې عرش عظیم نه الله د دې په مذمت کې او د دې په عذاب کې آیتونه رالیږي.
سپیره دي پوهېږي نه. د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معيط، دا د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معيط، او دا سخت د نبی علیہ السلام دشمنو. او عجیبه دا وه چې د نبی علیہ السلام سره د نبوت نه مخکې ډېره قریبي دوستانه، ډېره قریبي دوستانه. خو کله چې بیا حالات راشي بعضې وخت کې دا خلک وایي لکه ګورې سم شه، وایي دا خپل به دې پردي شي ګورې ټول. نو بعضې وخت کې بیا پردي خپل پردي کېږي. نو دا ظالم ډېر پیش و د نبی علیہ السلام په دشمنۍ کې، دومره پیش و دا لرې د نبي هم په شا مبارکه ده غورځولې، دا د مرۍ نه نیول ده کړي، دا غاړه کې ساده رچول ده کړي. خو ګورې نبي علیہ السلام به غږ نه کو چاته. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د الله را طرف نه حکم ده چې ته به غږ نه کوې، جواب به هم چاله نه ورکوې، ته صبر کوه بس. باقي کار زما دې ته ګوره چې نظام سمیږي که نه سمیږي، خو ته لږ صبر کوه. یو ځل دی نبي علیہ السلام سره داسې کېناست او په پیغمبر علیہ السلام د خدای قرآن نازلېده. نو نبي علیہ السلام ورته ویې ای ته لږ رانږدې شه، تا ته خو زه معلوم یم که نه زه څوک یم، ته ما نه پېژنې. د دې خبرې نه مخکې ما چې ته دروغ ویلي دي چې زه به دروغ ویم. زما کردار وګوره، ما چې ته چاته ظلم کړی دی، ما چې ته د وعدې خلاف ورزي کړې ده. نو ده یو څو خبرې د نبي علیہ السلام واورېدې. نو چې دې پاسې د دې یو بل کافر سره دوستانه و، ابی ابن خلف، هغه ته پته لګېدلې وه چې نن خو عقبه ابن ابي معيط تللی دی او د نبي علیہ السلام سره مجلس کړی دی او دوی به یېرېدل چې ورسره مه کښېنئ، جادوګر دی ګورې سر د باندې کوي، عیاذا بالله. چې ته خبر شو هغه ابی ابن خلف دی ورغې ورسره کېناستو، هغو ته ځه لکه نن نه پسو منله ده. ولې؟ وایي ته ترې محمد سره دې ناسته کړې ده صلی الله علیه وسلم. نوم چې علم لږ درود شریف ورسره وایه. تا هغه سره ناسته کړې ده، داسې معلومیږي لکه چې ته د هغه ملګري. وایي نه هسې په لاره تېرېدم ورسره لږ ساعت کېناستم، وایي ما د سره ختمه ده، ما له به نن نه پس نه راځي. دا ابی ورته وایي، دې عقبه ته یا لکه هسې ناست یم، ما چې کوم کارونه کړي دي هغه تاسو نه دي کړي. وایي نه به زما ستا خبره ختم. داسې ابوبکر هم وایي هسې ورسره کېنم اوس یې ملګری دی، داسې عثمان هم وایي ورسره کېنم اوس یې ملګری دی، داسې عمر هم او ورسره اوس ملګری دی. نو ته به هم سبا راځه ملګري. هغه ویل لکه بس معافي غواړم بیا به نه کېنم که نه، معافي غواړم معاف مې که. وی هله به دې معاف کوم چې لاړ شئ او د نبي علیہ السلام نوم مبارک یې واخلې چې په مخ وله لاړې وتوکې. دا بدبخته را پاسېدو، مقصې یې وکړله، حضور پاک ناست و دی راغی په مخ مبارک یې ورته لاړه. دومره بدبخته خلک، افسوس سړي له راشي چې زه ستا خیر لټوم، ظالمه ته ما سره ظلم ولې. بعضې وخت مونږ له ډېر افسوس راشي، مونږ ملیانو له هم بعضې وخت افسوس راشي. مونږ هم کله ګیله کې راشو چې یا خدایه مونږ خو له دې قوم خیر لټو. په جنازه کې ورته چغې وو خیر لټو، په جمعه کې ورته چغې وام خو خیر یې لټو، په عام مجلس کې ورته چغې وام خو خیر یې لټوم که نه، چې دا قوم نیکان شي، دا قوم دینداره شي، د دې قوم د عقیدې د عمل د اخلاقو اصلاح شي. د مور پلار بیان ورته کوو چې مور پلار سره ښه شي، دې کې خو د قوم فایده ده، زما پکې څه دي. بچو سره تعلق ښه شي، د ګاونډي سره تعلق ښه شي او الله را دې قوم نه رضا شي. چې په مونږ کې داسې پوټې غوندې داغ وویني که نه، مونږ خو به د معاشرې خلک یو، غلطۍ خو به زمونږ نه خامخا به کېږي، ګناهونه به نه کېږي. د دې دنیا مثال دی، یو ډنډ دی، دا ډنډ دی، دا داسې ډنډه ده، څوک یې میانځ کې ولاړ دي او که څوک یې په غاړه ولاړ دي نو د څاڅکو نه خلاص دي. نو چې داسې یو څو داغه په ما وویني، بلکل مونږ خو ګناهګار خلک یو د خدای، غلطۍ خو زمونږ نه به خامخا کېږي. دا معاشره ده، چا سره به ډوډۍ خورو، چا سره به چیس کوو، د دې معاشرې نه مونږ پیدا یو که نه، بل چا نه خو نه یو پیدا. نو بیا به صاحب په مولیانو پسې به خبرې شروع، پلان کې داسې او پلان کې داسې. نو مونږ له ګیله راشي چې یا د خدای بنده مونږ څه غواړو ستاسو ای قومه، او تاسو پوټې خبره ته حالانکې څه ضرر هم چاته نه رسوي، تاسو په پوټې خبره مونږ ولې رانیسو؟ څه چل شوی؟ د خیرات تمه دې نه کوو، د سخات تمه دې نه کوو، په ژوند کې مې د دې قوم سخات پورته نه دی، د خیرات تمه دې نه کوم، د نه غواړم نه، بې ضرورته دې چای ډوډۍ هم نه خورم، زما به خورې زه به دې شکر دې نه خورم،
او ښېګړه ده سره خو ځان نه یادوم ګورې دا خپل ځان یوازې نه یادوم دا علما ټول درته یاد تاسو خیر خواهان نو سړي د پړه کې ګیله راشي نو تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ که نه بینه دقه حالت چلیږي هغه د خیر لټوي جنت ته دې لیږي دوزخ نه دې اړی نیغه لار ده ته ښي صراط مستقیم او هغه شخصیت الله اکبر هغه مبارکه چهره او ته راځې او په هغې لاړې دا بدبخته قوم دی که نه دا تکلیفونه د حضور پاک دا مبارک د ذات اقدس سره شروع شي یو بل کافر راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده او چې څنګه مخامخ نبی علیه السلام ته د ده په حق الله تعالی قرآن کې آیت بیا نازل کړ د دې سپېره په حق کې الاړې وتوکلې نبی علیه السلام دفاع به الله کوله ته غږ مه کوه زه پیشه دی پیشه داسې آیاتونه د ابو لهب ته چې کومه خیره شوې ده تر قیامته پورې هغه لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي ماشومان یې ملولي قرآن کې او ښځې یې ملولي ابو لهب لاړ لیکن هغه خیره روانه ده اوس د دې په حق چې کوم د امیه په حق چې کوم آیتونه نازل شو ویل لکل همزة لمزة الذي لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي که نبي علیه السلام جواب ورکړی خبره به هغه وخت سره خلاصه لوستلی کېږي تر قیامته پورې لوستلی کېږي نو د دې سپېره عقبه په حق الله آیتونه نازل کړل یوم یعد الظالم علی یده یوم یعد الظالم علی یده هغه ورځ به راشي چې دا ظالم به په خپلو لاسونو چکونه لري یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس کله د پیغمبر لار مې نیولې وه څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا که د هغوی دوستانه مې نه وه کړې څه خبره د هغه دوستانه نه وه پکار او د پیغمبر مبارک دا لاره پکار وه په لاسونو به چکل لګوي یوم تقلب وجوههم فی النار مخ به په دا اور کې اوړي روړي به پاتې نه دي خدای نه دي پرېښي یو بل بدبخته راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مخامخ ودرېده نبی علیه السلام ته او د پیغمبر علیه السلام په شان کې داسې ګستاخي وکړه چې یو اډوکې راواغشت اډوکې هغه اډوکې داسې ریزه ریزه که او چوری که هغه اډوکې داسې ومږه او چوری که او نبی علیه السلام ته مخامخ څه فرمایي دغه ابی ابن خلف وی ته وایه چې دا به واپس جمدي کېږي دا پیغور دی که نه دی مخامخ یې ورته اډوکې چوره چوره که وی ته وایه چې دا به جمدي کېږي دا چوره به څنګه جمدي شي نو الله قرآن شریف کې د متعلقه آیت نازل کړه وضرب لنا مثلا څنګه دی ونسیا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما ته مثال کې پیش کوي اډوکې ونسي خلقه ځان یې هېر دی چې زه څه شی وم قل من یحیي العظام وهي رمیم دا چوره به څنګه خدای جمدي کړي قل اووایه ورته ای پیغمبره یحییها الذي انشأها اول مره هغه سوره یاسین کې دی هغه ذات چې لومبې دا اډوکې جوړ کړی دی په دې قادر دی چې دا واپس هم جمدي کولی شي داسې به راتلل نو دا د حضور پاک سره بیا د بیا شروع وي چې په دې کارو نه صحابه وټکولی شو ووهلی شو یو بوډۍ بیبي و حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها بوډۍ ده داسې بلیټېټه او د ابو جهل ویزده ده د دشمن هېڅوک یې نشته بې څوکه ده غریبه بې کسه بې څوکه ده خدمتګاره ده او بوډۍ ده او الله ایمان ورنصیب کړ ایمان خو ښکلو پورې نه دی چې ښکلی سړی به دا به مسلمان تور بنګي چوړې چې ایمان پکې دننه پروت دی د دې زرو او کروړونو اربونو سپینو امریکانیانو او روسیانو چینیانو د خدای په نس بهتر دی چې ایمان پکې نه ایمان خو جدا نعمت دی خدای ورکړی دی نو بوډۍ وه نو چې هغې به د ایمان دا اعلان وکړه نو ابو جهل به څپېړه ورکړه ښه ته م راته صابیه شوې مسلمان ته به صابي وي
بې دینه به یې ورکړه، ته هم بې دینه شوې. نو څپېړه به یې ورکړه، نو غریبه به راوغورځېده. نو ماشومانو له به یې ورکړه، وی جامې ته وباسئ دې لاره کې ګرځوئ. بوډۍ ښځه غریب د زنانه دپاره خو دا لوی مرګ دی. الله یې له داسې بې حیایۍ نه مسلمان وساتي. نو دې غریبې څه نه شوې، بوډۍ ده، پردي کور کې ده، څوک نشته، بې کسه ده. نو ماشومانو له به یې چوکۍ ورکړې، شا به په دې لاره کې ځغلوی وهی چې څپېړه به یې ورکړه، نو زخمي به یې کړه، زخمي. نو غریب سره څه به نو دارو خو ځان نه نشي کولی، نه ډاکټر له او نه حکیم له تللی شي. نو د خپل لوپټۍ نه کمیس نه به یې ټوکله وشلوله، نو هغه به یې د ځان نه ته وکړه. یو ځل یې ولې یو مضبوطه دیکه ورکړه او په ځمکه یې راوغورځولو، چتوله را خلاصولی، نو لاس یې وله مات کړ. اوس چې لاس دې مات شي نو درد یې څونه. اوس خو به لاړ شي ډاکټر به له حکیم له د به ته پټی ته وکړي. هغه زمانه کې علاجونو خو دا خواره چا بوتلی شوه، نو زر به یې خپله لوپټه راواغېسته، نو هغې نه به یې ځان ته وکړ. نو یو ځل یې یو لرګي راواغېسته، په دا سر یې نو چې سر یې وواله، نو دا رګونه یې دننه وټېدل، نو د سترګو نظر یې لاړ، ختم شو، ړنده شوه. نو چې ړنده شوه، نو پیغور یې وله ورکړ. وی ځکه نه ته وایې چې زما خدای دی او یو دی، خدای دی او یو دی، او زمونږ بوتان نه منې، زمونږ خدایان نه منې. زه اوس خپل خدای ته دې وایه چې دې جوړه کړي، زما خو ړنده کړی، اوس دی خدای ته وایه چې دې جوړه کړي. وروڼو دا څونه خطرناک پیغور دی. یوازې وال یو طرف ته کو، دا پیغور بل طرف ته کا، نو دا غریب په تپ تپي ورو لاس تپی او کوټې ته لاړ. همدغه کول. نو پروردګار ته یې لاس اوچت. وروڼو که یو سړی ډوډۍ نه خوري، نو ګزاره ورسره کېږي، مړه به شي که اوبه نه څکي، نو زه خو مړه به شي را تندې نه که نه. لیکن چې یو انسان سترګې نه او زنانه وي او بې کسه به څوک کوي څوک یې نه، دا خواره به څه کوي، دا به دسماتي سره څه کوي. چې کوټې ته ننوته، نو پروردګار ته لاس اوچت کړ. ګران کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخذت کریمته، وی چې چا نه ما دا دوه سترګې واغېستې او ده پې صبر وکړ، نو دله به زه د هغې په بدل کې جنت ورکړم. دی د غوږونو نه دي ویلي چې غوږ د چا نه وانم، دی د لاسو نه دي ویلي چې لاس ته چا شل کړم، دی د خپو نه دي ویلي چې خپې د چا شلې کړم، دی د غاښونو نه دي ویلي چې چا د غاښونه وباسم، دی صرف او صرف د سترګو ویلي دي. من اخذت کریمته حبیبته بل روایت کې دی چې د محبوب دوه نعمتونه ته والم چې دواړه سترګې دي، او دی پې صبر وکړي، شور فریاد ونه کړي چې الله زه دې صحیح کړی، دا شور فریاد ونه کړي، صبر وکړي. نو نبی علیه السلام فرمایي وی دله به د جنت ورکړم د دې په بدل. ګران کار. ړنده شوه غریبه، په تپ تپي کوټې ته لاړه. نو پروردګار ته یې لاس اوچت، یا الله خالص تا د مخه زما زه بربنډه شوم، خو خدای ما تا ته ګورې فریاد هم نه دی کړی، ایمان دې ته زما وجود زخمی شو، الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، زما اندامونه مات شو، ټوټې شو، الله تا ته ما فریاد نه دی کړی، زه بیجابه شم، خو تا ته مې لاس نه دی پورته کړی، او نن ړنده شومه، بیا هم تا ته سوال نه کومه، الله ته مې وینې، خو اوس ته لاس په بله وچوچتومه چې ستا د نوم پیغور یې راله راکړ، چې خدای ته دې ووایه چې اوس دې جوړه، صرف ستا د نوم بېعزتي نشم زغملی، ستا د نوم پیغور نشم زغملی. نو دوه خبرې دي، یا خو ما نه دا سا واله چې قصه خلاصه شي، او یا مې دا سترګې جوړې کا چې دا پیغور مې ختم شي. نو الله غیرتي بادشاه دی. نبی علیه السلام فرمایي انا اغیر منکم، وی ستاسو نه زه زیات غیرتي یم، والله اغیر مني، وی الله زما نه زیات غیرتي دی. نو دا لاسونه لا په مخ نور اخکلې، لاسونه لا په مخ نور اخکلې چې سترګې ورته خدای واپس کړې، او د هغې نه ښکلې جوړه شوه، ټیکدار شو. نو چې بار ته څنګه راووتله نه ابوجهل و مقه خپل پیغور ورکړه، وی څنګه سترګې به ړندې شوې، خدای ته دې ووایه، وی ما ورته وویل راله ټیک کړې، وی څنګه ټیک دی، دا څو ګوتې دي، وی دا دوه، وی دا څو دي، دا درې، وی ته شیطان ابوجهل. ایمان هم په صحابه کرامو کې ښه مضبوط ایمان وکړ. د مارونو دا صحابو سره تکلیف،
او د حضور پاک د ذات مبارک سره او کنځلې نو چې په دې کار ونه شو نو اوس جرګې شروع شو میټینګونه شروع شو میټینګونه لاغه په منځ کې میټینګونه شروع شو چې دا کسان مسلمانان خو ورځ تر ورځې زیاتېږي دې سره څو ورځ تر ورځې زیاتېږي او غټ غټ سرداران ورځ تر ورځې زیاتېږي عمر لاړ مسلمان شو حمزه رضی الله عنه لاړ مسلمان شو یو زمونږ نه یو مسلمانېږي دې سره څو نو په دې کې یو کسو مشر و هغه له لاړل د هغه نوم و ولید ابن مغیره سپین ګیري ډېر هوښیار ولید ابن مغیره سره میټینګ وکړو کاکاجي څوک دا ټول مشران ورته راغونډ شو دا خو ورځ تر ورځه مسلمانان زیاتېږي او دا موږ څو خلک دې څنګه منې کړو جادوګر ورته ووایو شاعر ورته ووایو لیوني باندې مشهور کړو په کاهن یې مشهور کړو څو وایو چې موږ یو پراپیګنډه د ده دپاره وکړو او د حج په موقع د بار خلک راځي چې هغوی ته دا خبره ورسوو او دې په دې نوم باندې مشهور شو خلک دې ځان وساتي ولید ابن مغیرې ورته څه وایي وایي داسې کار دی چې زه په دنیا په ګوټ ګوټ ګرځېدم ما کهانت اورېدلی کاهنان پېژنم قسم دی که دا کاهن کاسې نه نجومي چې ورته دا خلک کاهن او وی زه ګرځېدلی ما د دنیا په ګوټ ګوټ هر قسمه خلک مې لیدي دي که تاسو وایئ چې دی لیونی دی نو ځان مه خرابوئ دی چې څومره هوښیار دی او په دماغو جوړ دی نو داسې بل څوک نشته دی ډېر پوه انسان ډېر هوښیار لیونیان داسې نی که تاسو ورته لیونی وایئ سبا ورسره څوک خبرې وکړي په ټس به راته وایي چې هغه کې کوم هوښیارتوب دی تاسو ګډې وړې او که تاسو وایئ چې دی ساحر او جادوګر دی نو وایي دا هم غلطه ده زه سحر پیژنم ما سحر د نږدې نه کتلی دی جادوګر نه دی او که تاسو وایئ چې دا شاعر دی نو دی وایي زه په خپله شاعر یم ولید ابن مغیره وایي زه شاعر یم د ده کلام د شعر نه دی د ده دا کلام چې دی د ده دا خبرې دا یو بل شی دی ما اورېدلی دی د دې مثال د هغې اونې دی چې د کمې اونې جرړې په ځمکه کې ډېرې مضبوطې وي او څانګې په اسمان کې خورېږي داسې مثال دی او هغه څانګو کې میوه او څانګې شنې وي اوچېږي نه او هغه میوې ختمیږي نه وی داسې کلام دی اے قرآن شریف کې چې ده څه ویلي دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومثل کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله وی د کلمې طیبې مثال ورکوي چې په پختګۍ کې داسې ده لکه چې د هغې اونې چې ځمکه کې څانګې جرړې مضبوطې او بره تنې په اسمان کې یو څانګې خورې او د میوو نه ډکې وي واقعي اسلام مقتصد کچه شی نه دی چې د چا زړه ته یو ځل ننوت دی به ځان وجني دی به ښځه بچي قرباني خو کلمه به دله نه نوځي او څانګې خورې دي په دنیا کې میوه ده پکې په دنیا کې به هم د کلمې طیبې په میوه په خوږوالي محسوسې او په آخرت کې به هم پیدا درکوي نو وی داسې کلام دی ما اورېدلی دی ډېر شیرین کلام دی او ډېر مزېدار کلام دی نو وی څوک ورسره وی یو ټکې درته وایم دروغ خو دا خو خیر دی دا به وایو جادوګر به ورته ووایو اگر چې جادوګر نه خو بس داسې کوی چې د حج په موسم کې څوک راځي که نه نو ورته وایي چې مونږ یو کس دی او زبردست جادوګر دی او په ژبه کې ډېر لوی اثر دی او د پلار او د زوی او د قوم په منځ کې لوی اختلافات پیدا کړي ګورې ځان ته ساتئ بس دا خبره مشهوره کړي نور خبره دروغ ده خو دا یو میټینګ شو دویم میټینګ یې وکړو دویم نو د مکې چې کوم مشر سردار هغه نبي علیه السلام له راولېږه وایي داسې وکړه جوړه ورسره کوو ته لاړ شه ورته ووایه وایي څه جوړه ورسره وکړو وایي داسې جوړه ورسره وکړو چې موږ به د ده بد نه وایو دی دې زموږ د خدایانو بد نه ګوره څه ناسره لاندې شو او که مال غواړي او که ښځه غواړي او که په مشرۍ خوشحالي په
قوم په مشر او په بادشاه ورسره دا مدد به وکړو. نو عتبه د دوی مشر سردار هغه نبي علیه السلام له نو عتبه نبي علیه السلام ځان ته کېنه، ډېر هوښیار و عتبه او مشر سپین ګیری و. ویل واره ما له لږ وخت نه راکوې چې ما سره یو څو خبرې وکړې. حضور پاک لکې وایي چې د خدای نه دغه غواړم. ډېره ښه ده کاکاجي کې به نو څه به وایو. وی ګوره واره تا ته پته ده چې دا قوم ستا یو متفق او متحد دی او ستا د وجې پکې لوی اختلاف ده. زوی د پلار سره ورور د ورور سره قوم کې اختلافات د دنیا پیدا شي. تا سره هم جګړې دي او ستا مو سره جګړې دي، نو یو حل راغلی مزما لک یقین دی که نه. وزیر پاک کاکاجي بلکل ستا خو زه ډېر قدر کوم احترام کوم. وی ښه نو که ته ښځه غواړې که نه ته ګوته کېده په دې عربو په دې ښځو کې چې کومه دې خوښه یوه یا دوه یا درې. هغه وخت کې د څلورو نه زیات نکاح منع نه وه. څو چې دې خوښ د تا نه قربان. ته ډېر هوښیار یې او ډېر ښشتی ښکلی یې او د قوم سره دې لوی قوم سره یې تعلق دی، نو چې څوک تا له لور درکوي شرم به ونه کړي، دا به خپل عزت وګڼي. که مال دې پکاري ما ته پټ ووایي، یو غوږ به م ترې نه خبرېږي، د شپې به پټ راوړم تا له به کور کې درکړم. څومره مال چې دې پکاري ته وغواړه زه دله راغونډوم. که د دې کلي قوم مشري دې پکاري ته کشر یې خو ما ته مشر یې، زه د ټول قوم مشر یم، زه دې مشر منم. او که د دې علاقې بادشاهي دې پکاري نو زه دله منډه وهم د دې ټول علاقې دې بادشاه کوم. خو دا لانجې یې پرېږده بس. ته پوه شه خیر دې که ته یې کوې خو زموږ دا خدایان مه چاوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی کاکاجي وی تاسو خپلې خبرې خلاصې کړې؟ وی او زما خبرې خلاصې شوې. وی زما خبره به اوس پوره واورئ؟ وی بلکل به واورم. وی ښه زما خبره دا ده چې زه د الله ذوالجلال پیغمبر یم. الله راکړی ما یو کتاب راکړی، یو کلام یې راکړی چې په هغه کتاب تاسو عمل وکړو نو ستاسو د دنیا هم پکې کامیابي ده او د آخرت هم پکې کامیابي ده. او ما ته الله دا ویلي دي ګوره زه د بادشاهي غواړم، نه ښځې غواړم، نه مال غواړم، نه مشري هر څه دې ستاسو، دا یې سم نه غواړم. دا وایم چې الله یو مني. دې کې ستاسو څه تاوان دی؟ دا د کاڼو نمشیدونه جوړ کړي دي او هغې ته سجدې کوي. زه خو دا وایم چې دا پرېږدئ، دا دله نه خیر در کولی شي نه د نه شر خوا کولی شي. ما ته الله ویلي دي چې دا قوم پوه کا دوی ویروه زما د عذاب او د جنت زیری وله ورکړه. او بیا د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل، هغه آیتونه درته زه ویل. دا آیتونه نازل شو. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما مطلب یې څه دی چې باله خدای یو قرآن راکړی دی عربي، خو چې څوک پرې پوهېږي که نه. زه زیری ورکوم خلکو له د جنت او د الله د عذاب نه یېروم. او خلکو ما نه شا واړوله او څه وایي ټوقې کوي ما پورې، وی زمونږ زړونه پرده کې بند دي ستا خبرې پرې نه لګي. ځان لړه مه خفه کوه، ځان نه کړاو مه ورکوه، او غوږونه م بند دي که ته ډېرې خبرې م کوې مونږ نه اورو. دا به ټوقې کولې د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخۍ به یې کولې. او صاحبه خبرې ډېرې راته مه کوه، قرآن دې مه اوروه، مونږ ستا منځ کې یو پرده ده، مونږ ته مونږ نه اورو، غوږونه کاڼه دي، لپ کې پرده ده او ستا منځ کې پرده ده، نو سره ځان کړی. دا خبرې به یې کولې. قل انما انا بشر مثلکم، دا ورته ووایه چې زه خو یو بنده یم، څه د بار نه فرشته خو نه یم راغلی چې تاسو ما نه پېژنئ. مثلکم په ذات کې هم ستاسو په شان انسان، په صفاتو کې خو اعلی مقام لري. څنګه تاسو مور پلار نه پیدا زم نه مور پلار نه پیدا، تاسو څنګه خوراک کوئ زم خوراک کوم، څه نوې خو نه یم چې تاسو په ما کې شکونه کوئ. یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه. ما ته وحی کېږي د دې خبرې چې الله یو شریک ولا نشته. الله ته دې دین باندې برابر شي، د الله نه بخښنه غواړي د سابقه ګناهونو. وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بیا دا کافرو د پاره عذاب دی او مسلمان چې نیک عمل وکړي د هغه د پاره لوی ثواب دی.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. تاسو په هغه خدای کفر کوئ چې دا ځمکه پیدا کړ، داسې ځمکه بل څوک پیدا کولی شي؟ 2 ورځې کې به مې ځمکه پیدا کړې ده الله. او دغه ذات رب العالمین دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء دخان فقال هاو للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الله وی ما ځمکه پیدا کړه، ما اسمان پیدا کړه، په ځمکه کې مې غرونه پیدا کړل، او بیا ستاسو د خوراک خوردونو د جامې ټول بندوبست مې په دا ځمکه کې کړی دی، د لوګي نه مې اسمانونه جوړ کړي دي، دومره لوی طاقت مې دی، تاسو ولې زما طاقت نه منئ؟ او بوتان غوندې بې طاقته کمزوري څه ما سره شریکان کوئ؟ ورته بیا ووایه فإن أعرضوا که دوی ستا خبره ونه منله نو فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. د هغې عذابونو نه م یروم چې کوم په سمودیانو په عادیانو نو چې دې پورې وې نو دا عتبه راپاڅېده او د نبي علیه السلام داسې ناستو لاسونه یې شاته کړي وو په ځمکه ډډې والې وه او ډېر په غورې د پیغمبر علیه السلام دا خبرې واورېدې. خو چې دی وایي چې فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د سمودیانو د عادیانو د عذاب نه م یرومه نو دې زر راپاڅېد د پیغمبر علیه السلام په خوله مبارکه یې لاس کېښود ویې وروره نور مخکې مه ځه بس خدای دپاره په موږ رحم وکړه، خدای دپاره په موږ رحم وکړه، خدای دپاره په موږ رحم وکړه، مخکې مه چا ورته وی دا در باندې څه چلو شو؟ وی مې چې د عادیانو سمودیانو عذاب بس راغی راورسېده نو ځکه ما وله په خوله باندې لاس کېښود. نو چې دې دا خبرې وکړې ته روان شو ایسې ونه وي نو ابوجهل او دا ټول کافران ناستو نو دې وله ورغې هغوی له نو چې ابوجهل ورته وکتل وی کاکاجي بدل را روان دی، کاکاجي رنګ بل څه وی بدل را روان دی. نو چې څنګه کېناسته کاکاجي خیر دی وی داسې کار دی د دې سړي دا خبرې ما واورېد زه راته قسم خورم چې دا د انسان خبرې نه دي دا د یو لوی ذات خبرې دي. دې کې چې کم شیریني ده او کم خوند دی دا د انسان په خبرو کې دا خوند نشته. او زه دلې یو مشوره در کوم، مشوره مې دا ده چې دا لږ پرې یا خو یې ملګري شي، خبرې رښتیا دي دی رښتونه دی مونږ ازماولې دی مونږ ته پته ده د ماشوموالي نه پېژنو کومې خبرې چې کوي دا د انسان خبرې نه دي، دا نه شعر دی ما ته شعري معلومه نه کهانت دی، زه کهانت او نجوم پېژنم عمر مې پکې تېر شوی دا رښتونه یې لږ دی. که نیمه دی که بالفرض نیمه نه نو بل چلو کې پرېږدې غږ مه کوئ. که چا مړ که مونږ به ترې پخپله خود به خود به خلاص شو، او که چا مړ نه کو او دی غالب شو نو بیا به ملګري شو. د ده عزت زمونږ عزت دی چې دی غالب شو دا زمون غلبه ده، دا زمون مشري ده. ابو جهل وی قوم ته وی هم لیدل ما درته نه وی چې جادو په سر کړی دی کاکاجي بدل دی وی ځای چې سم خوښی کوې زما خو دا مشوره ده. دا یوه شوه. دویم میټینګ یې وکړو چې دویم میټینګ یې وکړو دوباره نو یو 2 کسان یې ولېږل مدینې منورې ته، د یو نوم نضر ابن حارث او د بل نوم عقبه ابن ابي معيط و هغه مخکنی سپیر وی تاسو لاړ شئ د مدینې د یهودیانو نه معلومات والئ، هغوی ته به د نبي آخر الزمان پته وي نو د هغوی نه څه نښې معلومې کړې نو که ده کې هغه نښې نو بیا به ملګرتیا وکړو که پکې نه نیکو. نضر ابن حارث لاړ او عقبه ابن معيط د مدینې د یهودو سره میټینګ وکړو. هغې ورته وی د 3 خبرو تپوس ته وکړئ. یو د دا تپوس وکړئ چې یو وخت کې سالکانو او چې ته په غار کې ننوتې ورک شوي دي نو چې هغه هلکانو قیسې تپوس ته وکړئ رک دي بلکل اوسه پورې رک دي. دویم چې د هغه چا تپوس وکړئ چې په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او د مغرب نه مشرقه پورې چکر یې لګولی او دریم چې د روح تپوس وکړئ نو که د دې مخکنو 2 جواب یې درکړو او د دې روح په مسله کې خاموشي اختیار کړه نو دا به د آخرې زمانې پیغمبر او که جواب یې در نه کړ بیا دروغجن دی. دوی رالل صیب لوی استقبالیه وشوه چې که خیر بس زمونږ سړي راورسېدل او اوس به په دوی فیصله کوو.
نبی علیہ السلام ته وی راشه، هغې ټول میټینګ وکړ. نبی علیہ السلام ته وی ښه بس موږ د یو 3 تپوسه کوو، د هغې جواب راکړه. که جواب دې راله راکړه نو ته رښتونې پیغمبر یې، ملګرتیا دې کوو، او که دې را نه کړو نو بیا دروغجن پیغمبر یې، بیا به څه نه وي. په دې پر سره منې؟ نبي ته مې ډېره ښه ده، خو ګورې یو خبره ته کوم چې زه د ځانه جوابونه نه ورکوم، ما لکه الله جواب راکړه درته به ووایم، او که یې را نه کړو نو زه ځانه څه نه شم کولی. وایي خاص یو څو هلکانو چې تروک شوي دي، د هغې پته نه لګي، د هغې پوره قصه راته وکړه. او دویم هغه بادشاه راته وښایه چې مکې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلې ده، په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده. او روح څه ته وایي؟ نبی علیه السلام ورته وی ما نه دې خبرو سار له تپوس وکړه، سار به درته ووایم، ځکه چې زه خو خپله څه نه وایم، ما ته خو الله وحی کوي. نو نبی علیه السلام نه انشاءالله ټکې هېر شو. دی ونه وایي چې سار نه به درته وایم انشاءالله، نو وحی لیټ شوه، لږه لیټ شوه. الله بیا قرآن حکیم کې آیت نازل کړه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. آینده له چې کم کار کوي چې سبا به ویم نو انشاءالله به ورسره ویم. نو بیا ورته صورت کهف الله نازل کړه، د اصحاب کهف قصې یې ورته وکړه، د هغې هلکانو چې هغه د یو بادشاه سره دقیانوس بادشاه و، هغې نه غار ته ننوتي، پوره قصه ورته قرآن حکیم کې الله پیش کړه. او د ذوالقرنین ټوله واقع ورته ذکر کړه چې مشرق نه مغربه پورې یې پوره سفر کړی دی. او یې ښه درېیمه ووایه چې روح څه ته وایي. نو نبي علیه السلام غلی شو په دې کې، او جواب یې ورکړه یسألونک عن الروح قل هو څنګه دی قل من امر ربي قل الروح من امر ربي وما اوتیت من العلم الا قلیلا. روح خو د الله حکم دی، بس چې وغواړي نو سړی جمدي کې دا روح پکې راغی، او چې وغواړي نو ساتي وباسي. لیکن سره د دې جوابونو ورکولو دوی څه معلم وی دا دته بل څوک ښایي دا ورته بل څوک ښایي. عجیبه خبره ده چې بل څوک دته ښایي، نو بل څوک ښودونکی کې جبریل او الله دی، خو ټیک شو خبره. او که بل څوک ښودونکی انسان دی نو په خپله پیغمبر یې دعوه وړې لکه چې دته چلونه ښایي. دا مختلفو طریقو باندې لګیا دي. یو بل سړی یو حکیم صاحب و، زماد ابن ثعلبه زماد یې نوم و، راغی مکې مکرمې ته، خلک ورغلل، ټوکې به یې کولې نبي علیه السلام ته. وی یاره مونږ کې یو هلک دی، د عبدالله زوی دی، او تراشې څه ګډې وډې شروع کړې دي، لیونی شوی دی، که علاج دی ولا وکړه عیاذا بالله. وی ما ته وښایه. نو هغه دې وي ناست دی. نو دی راغی نبي علیه السلام ته کېناست، وروره زه به د علاج وکړم ټیک به شي، ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی او ټیک شوي، او په وطنونو ګرځېدلی ما. نبي علیه السلام مسکې شو چې دی را پورې بله نخره راولی، بله ډرامه یې جوړه کړه. وی داسې کار دی حکیم صاحب، هوښیار ډاکټر حکیم هغه چې د چا مرض معلوم کړي، تل اول زما بیماري معلومه کړه، وروسته به زما علاج کوي. او به نبی علیه السلام ورته دا خطبه شروع کړه، دا مستونه خطبه خلک نه وایي الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو چې اما بعد لو رسېده لا آیت د قرآن شریف یې نه دی ویلی، نو ورته وایي حکیم صاحب وی وروره ته دا یو ځل بیا ووایه. نو بیا یې ووایي چې اما بعد لو رسېد، وی مخکې مه ځه، وی ته یو ځل بیا ووایه. نو یو ځل یې پرې بیا ووایي. وی ستا مقصد څه دی په دې مې پوه کړه. وی زما 2 مقصده دي، یو دا چې الله یو د شریک نه لري، بل زه د الله رسول یم چې الله څه وایي دې قوم ته به وایم. دغه خبرې دي. وی ستا سره به سړی په دا خبرې چې مني د دې څه طریقه ده؟ وی یو 2 ټکي به را سره ووایي. وی څه دي؟ وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حکیم صاحب لاس ورکړه، خدای مسلمان. هغه ته د نبي علیه السلام علاج کوي، خو خپله ناجوړه او په خپله علاج وشو. قوم ورته وایي حکیم صاحب څه چل وشو؟ وی قسم په خدای چې دا ما کوم سړي را کومې خبرې واورېدې، د دومره روغ هوښیار قابل پوه انسان بل نه یم. زه حکیم یم، په دنیا ګرځېدلی یم، او که خیر مونی نو ملګری شي. هغه بیمار نه دی، جوړ دی، ما او تا ناجوړه یو، مونږ بیماران یو، علاج هم هغه سره دی، خپل علاج دی. څه واقعات پکې نور هم شته، اما انشاءالله آینده جمعه کې درته وایو. خو دې نه تاسو وروڼو یو اندازه معلومه کړئ. هغه اندازه دا ده چې د دین دپاره رسول الله مبارک څومره قرباني ورکړې، داسې په اسانه نه دی خور شوی. موږ نن بالښتونو ته ډډې والې دي،
او چې څوک د دین خدمت کوي هغې پسې لګیا یو خبرې الدین محفوظ ساتل خو لویه خبره ده ایرنو دا خدای د موږ د ټولو شریک دی که دا پیغمبر مبارک د ټولو شریک دی که یوازې د ملا دی او دا قرآن یوازې د ملا دی که د ټولو دی او دا دین اسلام یوازې د ملا دی که د ټولو دی او جنت ته به یوازې ملا دی که موږ ټول به نو دا ولې ملا ته پرېښی دی په دې نه پوهېږم دعوت ټول کوو او بیا چې څه خبره راشي نو موږ دنیاوي تعلیم ته متوجه یو او ملا پیشه او بچی پیشه او دین پیشه پیغمبر خو یوازې ملا نه دی که نه زموږ د ټولو مشر دی نو پکار دی چې موږ ټول د نبي علیه السلام په نقش قدم روان شو چې موږ هر انسان د پیغمبر علیه السلام د راوړل شوي دین حفاظت وکړو او موږ هر انسان د نبي علیه السلام د مبارک دین خدمت وکړو او لکه ملا چې څنګه خپل دوی باندې کوشش کوي حافظ کوي عالم کوي چې زون او تم خپل یو بچي عالمان او حافظان او دین سره نور سړي نیکانو سره صالحانو سره علماو سره خپل تعلق جوړ مینه ورسره وساتو محبت ورسره وکړو خدای ته چې کوم خلق ستا او د خدای په منځ کې واسطه ده چې هغې سره محبت وکړي مینه ورسره دشمني خو نه کوو زموږ د جومات سره دشمني شي بیا د ملا سره دشمني شي د نیکانو سره دشمني شي بیا ګیرم بدی شي پټکیم بدی شي مدرسم بدی شي او اسلام او شریعت پسې بیا خنداګانې کوو ټوکې کوو نو زه دقه ځای کې په سړی پریشان نه شي چې نبي علیه السلام مبارک دا دین یوازې مولا دپاره نه دی راوړی دا دین یې د ټول امت دپاره راوړی او دا دین دپاره به محنت ټول امت کوي او امت ته به رسول کوي دا یوازې د مولا نه دی دا د مدرسې خدمت به یوازې مولا نه کوي دا به تم کوي دا طالب خدمت به یوازې مولا نه کوي به ورته سبق کوي باقي خدمت به ته کوي خو دین د ټولو یو دا د جومات خدمت به یوازې مولا نه کوي دا به تم کوي دا علم به په بچي باندې یوازې مولا نه کوي دا به تم کوي دا حفظ به په بچي یوازې مولا نه کوي دا به تم کوي ځکه خبره شریکه الله دې موږ د نبي علیه السلام مبارک په نقش قدم راوړي یو بوټی لږ غوندې به تنګ ودرېږي نن لکه بره چت باندې فرش شروع دی بره فرش شروع دی نو لږ غوندې هغه لوند دی هغه ځای او لږ غوندې مهرباني وکړئ څه مدد هم کوئ د جومات سره ځکه ما تاسو ته بار بار وایي چې موږ بار چندې قطعا نه غواړو نه چا نه پیسې غواړو که څوک راوړي انکار ورته نه کوو خو بار چندې نه غواړو بس خدای پاک کور دی والله تعالی به پوره کوي نو بره پرشون هم شروع دي او څه نور کارونه هم پکې ډېر دي قرضدار هم پکې ډېر یو نو تاسو مهرباني وکړئ دې کې څه مدد کوئ خیر دی کېږي خپې دې په ځمکه لګوي زمونږ دا کسبګر بټیاران خاص کر په ودونو کې چې کله ذبحه کوي نو چې څومره ملګري یې ځان له امداد له راوستي وي نو پخپله هم او هغه ملګرو هم 3 څلور کیلو غوښه په شاپرو کې ورکړي چې دا د دوی حق دی د مالک د اجازت نه بغیر آیا دا دوی له حلال دي یا چې کمې وریجې په لوټکو کې د مالک اجازت نه بغیر وړي دا شریعت کې د مالک اجازت نه دا جایز دي د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده ورونو دا بټیاران شو دا نیان شو دا بیلو سره د قوم خدمت کوي چې رښتیا درته ووایم نو یو دیګ پخول دا آسان کار نه په دې وړي کې بیخ وځي بیخ داسې ده که نه ده او دا ستاسو قصبګر ستاسو په مړو کې خیراتي دیګونه پخوي پیسه دنه نه او دا ستاسو قصبګر دا ستاسو د مړو خبرونه د دنیا ګډ ته مفت رسوي او دله خدمت کوي نو دوی ته سترګې مه خړوئ چې څونه دا خوشحاله ساتئ غریبانان دي نو هغه به تاسو خدای خوشحاله ساتي په خبره ورسېدې دا غریبانان خلک دي ستاسو خدمت کوي تاسو ورشئ پېښور کې وګورئ څومره پیسې دا ستاسو خدمت کوي نو قصبګر مولوي صاحب د خدای زمونږ وبخي ما ته به یو خبره کول ما ته بچې چې که جنازه کله پیښه شوه او عام سړي له لام نه پروا نشته خو قصبګر له خامخا ځه دا خادمان دي د خلکو خدمت کوي بیله او سبیق نو اوس د غریبانانو پخوا خو به خلکو بلا ګوړې ورکولې او دانې به یې ورکولې او جوار به یې ورکول اوس وله څوک څه ورکوي خشاک هم نه ورکوي نه ورکوي ولا او هغې ته هم دا درخواست دی چې هغې دې هم بې تپوسه نه کوي هغې دې هم تپوس کوي چې دا زما په کار دی وړم نو خبره به حلاله شي ابولهب ښځې نوم ام جمیل یې لیکلی دی نو بیمار دی هغه د صحت دپاره دعا الله دې وله شفا ورکړي یو بنده پریشانی کې دی الله دې پریشاني لرې کړي اتر الله څه خیر او برکت یې نصیب کړي د فتنو مصیبتونو نه ټول مسلمانان محفوظ کړي
رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم هم روان. الله د حضور پاک راوړلی شوي دین ټول امت ته ورسولی. خدای مونږ ټول د حضور پاک تابعدار جوړ کړي، د شیطان نم په امن و امان کې وساتي، په یو یو رګ کې د حضور پاک عشق او محبت قایم کړي. او خدای پاکه ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ توبې قبوله کړي. څومره کسان چې بیماران دي په دې جمع کې یا په کورونو کې یا په اسپتالونو کې، الله ټولو له شفا ورکړي. څوک چې حاجتمند دي الله حاجتونه یې پوره کړي. پروردګاره چې د چا اولاد نشته، نارینه صالحه صحتمند دیندار اولاد یې نصیب کړي. او چې څوک په پریشانو کې پریشاني ولا په خوشحالو باندې بدله کړي. د جمعې مبارکه ورځ ده او د سیرت بیان هم وکړو. خدای چې د چا یو بل سره پریشانۍ دي، دشمنۍ دي، په روغې بدلې کړي. زموږ د اتفاق ژوند نصیب کړي، د اختلافاتو نه مو ساتئ، بغضونو حسدونو نه مو ساتئ، او د حضور پاک راوړل شوي دین باندې زموږ ژوند او مرګ نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.